دوستانو سلامونه. محمد او ملګری کتاب نبوي سیرت دی. هغه نبوي سیرت دی چې مصری لیکوال عبدالحمید جودت السحار لیکلی او په مصری ژبه تقریبا 100 ټوکو کې دی چې وخت سره سم تلویزیونی شوی هم دی، خو په پښتو ژبه لنې کمرغه په 1993 لمریز کال کې تکړه لیکوال او شاعر شرر صافي ژباړلی او په پښتو ژبه کې محمد او ملګری کتاب په 15 ټوکو کې دی. دغه کتاب په اړه په خپل ژباړن په خپل سرلیکونو کې لیکلي چې زه په ټول باور ویلای شم چې دغه کتاب هر څوک یو ځل ولولي نو د اسلام په عظمت او حقانیت به پوه شي، وبتوانیږي چې د هر مذهب او دین خاوند ته د اسلام د حقانیت په اړه پوره قناعت ورکړي. په دې به هم پوه شي چې اسلام څه شی دی، اسلام ته څه اړتیا ده او اسلام څه ګټه لري. نو قدرمنو دوستانو، د محمد او ملګری کتاب لړۍ به تاسو ته برخې په برخې وړاندې کوو. نن یې دویمه برخه. د عبدالمناف بچو خپل ځانونه د عبدالدار له بچو نه په دغه کار کې وړ ګڼل، ځکه چې دوی مخور او په قوم کې یاد خلک وو. راټول شول چې د عبدالدار له بچو څخه دغه ویاړ وش کوي. په دې اړه قریش به اتفاق شول. یوه ډله له عبدالشمس، هشم، مطلب او نوفل سره ودرېدل او ګمان یې کاوه چې د عبدالدار له بچو نه ډېر حقدار دي. د زهره ټبر هم د دوی د تره زامن وو. یوه ډله د عبدالدار له بچو سره ودرېدله چې دغه شرف ترې څوک وانخلي. د عبدمناف زامنو یو موټی خوشبويي راواخیستله، په کعبه کې یې د خپلو ملاتړو مخې ته کېښوده، بیا ورپکې ټولو لاسونه ومنډل او د ملاتړۍ ژمنې او معاهدې یې وکړې. بیا یې په کعبه لاسونه راکش کړل. د زهره او د عبدالدار اولاد د مطیبینو له نبیرې څخه وو. د زهره بچو د عبدالشمس، هشم، مطلب او نوفل مرستې ته مټې راونغښتې او جګړې ته یې ځانونه چمتو کړل. د عبدمناف د بچو لپاره یې سرونه په تلي کې ونیول، خو دواړه خواو په دې سوله وکړه چې د عبدمناف بچو ته به خدمت او خړوب ورکوي. نو بیرغ او ندوه د عبدالدار بچو سره پاتې شوه. عبدالشمس سیالنی سړی و، ډیر لږ وخت په مکه کې پاتې کېده، نو ځکه هاشم بن عبدمناف ته منخته او خړوب ور پاتې شو. نوموړي د قریشو لپاره 2 کلني سوداګري سفرونه وټاکل، د ژمي او د اوړي. مدینې ته راغی. د بني عدي بن النجار له ټبره یې سلمه بنت عمر سره واده وکړ او په دې واده سره یې د مکې، مدینې او یمن ترمنځ اړیکې ټینګې کړې. سلمه د خزرج له قبیلې څخه وه. اوس او خزرج یمنیان وو. هشم ته یې شیبه وزېږاوه چې وروسته په عبدالمطلب وپېژندل شو. نو عبدالمطلب د قریشو، یثرب او سبا ترمنځ د خپلوۍ پول وګرځېد. د هشم او د هغه د ورور امیه بن عبدالشمس ترمنځ دښمني پرېوته. هشم به له مسافرو سره مرسته کوله او هر چاته به یې خپل حق سپاره. نوراني سړی و او په سخا یې متلونه ویل کېدل. امیه غوښتل چې له هاشم سره ځان برابر کړي، خو په دغه کار کې پاتې راغی. ډیر قریش ور باندې خوشاله شول. د هاشم او امیه ترمنځ سیالي شروع شوه. فیصله کوونکو د دواړو ترمنځ فیصله وکړه چې امیه بلس کاله له مکې نه د باندې وځي، خپل اوښ به حلالوي او خلکو ته به خواړه ورکوي. په همدې سره د امیه او هاشم ترمنځ د دښمنۍ اور ولګېد. د هاشم بچي د امیه د بچو په دښمنۍ اخته شول. د زهره بچي د هاشم ترڅنګ ودرېدل او په امیه باندې یې ملنډې ووهلې. د هاشم د شرف اوازه خپره شوه، تر دې چې له قصان ډیر مشهور شو. کور یې د هاشم په کور یاد شو او هغه کله چې بچي یې پکې ودان شوي وو، د هاشم په کلي یاد شو. د زهره نوم لکه بیرغ اوچت شو. د قصه په څیر یې ډیر مخور زیږولی وو، خو هغوی هم ورونه رسېدل. د هاشم او زهره کلی په عربانو کې مشهور شول. د هاشم د بچیانو کورونه د زهره د بچیانو د کورونو ترڅنګ ودان ول. عبدالمطلب د هاشمیانو مشر او د ټولو قریشو رئیس شو. د بني زهره چارې وهب او وهیب ته وسپارل شوې. وهب د عبدالعزیز بن عثمان له لور سره واده وکړ، که څه هم د عبدالدار له لمسۍ سره یې واده کړی و، خو د خپلې خسرګنۍ څخه یې د عبدمناف له لمسي عبدالمطلب سره ډیره مینه وه. د وهب، وهیب او د قریش د مشر عبدالمطلب ترمنځ د مینې اړیکې په خپل ځای پاتې وې. داسې ورځ به نه وه چې په ندوه کور یا د کعبې سیوري ته او یا هم په کوم بل کور کې به نه راټولېدل. د دین او دنیا په اړه به یې سره مشورې کولې.